السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو شاه حسین یم یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم ملګرو د نواب سراج الدوله قتل نه بعد میر جعفر د بنګال مشر جوړ شو خو میر جعفر انګریزانو په کلکو معاهدو وتړلو او دغه شان انګریزان غلبه شو ملګرو مختصر دا چې په بنګال کې د جنگ نه بعد د مسلمانانو حکومت ډیر کمزوری شوی و په دې حواله دویم تاریخي کردار چې د ملامتیا وړ جوړ شوی دی هغه د میر صادق د ټیپو سلطان د مجلس لوی صدر و ټیپو سلطان ډیر بهادر دیندار او نیک انسان و او په هندوستان کې د مسلمانانو د حکومت اخیری امید هم ګڼل کېدو ملګرو مغل حکمرانان په جنگ کې د شکست نه وروستو د انګریزانو غلامان جوړ شوي وو خو د ټیپو سلطان سره د فرانسیسیانو مرسته حاصله وه او دغه فرانسیسیانو نه غوښتل چې انګریزان خپل راج وکړي د مکمل جنگي چال جوړولو نه وروستو انګریزانو په محصور حمله وکړه او جنرال هیریس محصور او بنګلور قبضه کړو د جنرال هیریس په فوج کې 80,000 غویان او دغه شان هاتیان شامل وو جنرال هیریس ټیپو سلطان ته د صلح لپاره شرمناک شرطونه کېښودل چې ټیپو سلطان ترې مکمل انکار وکړو ملګرو د کال 1909 په 4مه میاشت کې انګریزانو د سرنګاپټم د خلا نه بهر توپونه ولګول او په خلا یې بمباري شروع کړه د دغې بمبارۍ په نتیجه کې د قلا په دیوال کې یو سوری جوړ شو د دغه نه یوه ورځ بعد انګریزانو د میر صادق په وینا حمله وکړه ملګرو غدار میر صادق د تنخوا ورکولو په بهانه هغه سپایان راوغوښتل کم سپایان چې د قلا په هغه خاص ځای په څوکۍ ودرولې شوي وو دغه شان انګریزان قلا ته را داخل شو او په قلا یې قبضه وکړه خو افسوس دا چې د ټیپو سلطان فوج هم د ټیپو سلطان سره غداري وکړه ملګرو ټیپو سلطان چې په کومه دروازه د بهر وتلو کوشش کولو هغه دروازه د ټیپو سلطان غدار سپایانو د میر صادق په وینا باندې بنده کړې وه په دې کې د ټیپو سلطان څه وفادار سپایان هم چې هغوی ته د میر صادق د غدارۍ پته ولګېده او میر صادق یې قتل کړو